طاهر داوړ چا په خودکش نه دی وجلی نه چا په ټارګټ کیلینګ شوی د کور نه وړی دی د اسلام آباد نه ریاست ته ووایي په اسلام آباد چې د چا ریټ دی مونږ چې لیدلی دی د ریاست ریټ دی دلته د ریاست ریټ دی که چېرته داسې څوک اغوا کېدی شي دا ټول وزیران دا ټول جرنلان دا ټول کرنلان دا په اسلام آباد چې اوسېږي دا خو چا نه کړل اغوا هر هغه سړی چې په دې خاوره د پښتنو خبره کېږي هماغه ورکېږي هغې دپاره نه اسلام آباد محفوظ دی نه پېښور محفوظ دی نه وزیرستان محفوظ دی معیار یا پیمانه دلته دا نه ده چې ریاستي ریټ چېرته شته چېرته نشته معیار یا پیمانه د پښتنو آواز دی هم که په پښتنو د زړه بد شو دا په د ریاست شیندنه یو داسې ګناه دی چې هغه څوک معاف کوي نه دا د یوه ورځې کیسه هم نه ده دا مختلف واقعیات په مختلف شکلونو کښې تیر شوي دي اوس د پښتنو مخته خبره ده د دغې کال په جنوري کښې د نقیب واقعه وشوله یاره دا ټول دنیا یې ګواه ده چې چا کړې وه هغه یې نن خلاص کړو ولې چې چا انصاف ورکولو اداره ده او چې کوم دلته د چا د نیولو اداره ده هغه د دوی په لاس شوه دوی نه غوښتل چې داسې وشي بیا موږ څه توقع ولرو نن دا ټول پښتون کام دا وایي چې زمونږ دغې ایس پي زمونږ خدمت کوو زمونږ په بد یې زړه بد ده زمونږ په زړه یې په ښه یې زړه ښه کېدو دا ولس ته داسې لګېږي چې تیر مرګونه چې چا هم داسې زړه لرلی دی د پښتنو سره هغې شوي دي دوی دی هم هغه شان شماروي بیا نن دا ځکه د خبرو په موډ ښه هم زه دومره نه وم چې د دوی ورونه هلته ژاړي او چغې وهي چې ما د خپل ورور دا میت ته ورنږدې کا هغه یې میت ته نه ورپرېښول امبولینس نه یې د ده ورور کوز کو او بیا یې دوی هلیکاپټر ته دغې هلیکاپټر چې د ده د ورور ځای نه کېده د ده د زوی ځای نه کېده د ده زوی په پیدل باندې راځي هلته دا ته عزت ورکوي د شو منټ دپاره خو د هر شی وکړل خو اوریجنل قدر عزت چې واته دې ورکړ یا ته د طاهر داوړ واقعه ډېره ښکاره ده په دی باندې هېڅوک نه دي اټس کنفیوز خو راشه په واقعه نه بعد دې څه وکړل شپږویشتم تاریخ ته طاهر داوړ ورکېږي اته تاریخ ته د وزیر اعظم ترجمان وی او ای اردو ته وایي چې دا خلک یو ماحول جوړوي د کنفیوژن والا دا یې ورک شوی نه دی دی په خپل کور ښه دی او بیا ډېر وخاندي تاسو هغه اډیو واروئ دا یې ډېر وخاندي چې زه د چارساده یم نه یم خبر او خلک په امریکا کښې خبر شول یعنې دا د دغې واقعې د پټولو تر آخري حد پره کوشش شوی دی دا لاس شاخ شوی دی په منځکه دننه دا لاس یې ورکوه خو بدبختي یې دا وه چې تصویران یې ووتل بیا چې تصویران ووتل بیا پښتنو ځوانانو دعوا وکړه چې دا په جي ایچ کیو کښې پروت دی نو د ځان نه د تور لرې کولو دپاره یې وویل چې هم موندر شه دلته دی دا خو خیر پښتانه مزید دې ته تیار دي یا نه دي تیار ذاتي او اجتماعي لحاظ سره موږ نه یو تیار دي په دې خاوره باندې جنګ هر سړی تښتي چې که چېرته زه به بچ شم څوک بچ کېږي دا ولاړ خلک به شمول ته یو کس راته ووایې چې نه به زه په ټارګېټ کلي کښې مرم نه به زه په دماکا کښې مرم زه به نه اغوا کېږم د دې ځای نه به زه ووایم چې د دې سړي حقوق میلاو دي څوک نه دی په خطر اخښېدل مونږ عجیبه خلک یو چې هلته د کویټې نه راواخله تر بوني را پره ژړا ده فریاد ده څوک زوی غواړي څوک لاس نه موندوي څوک څه کوي او هلته د لاهور نه پنډې پر ژوند بیا بیخي بدل دی